السلام علیکم ګرانو لیدونکو د واتساپ ځانګړتیاوې چې تاسو کولی شئ په همدې ویډیو کې زده کړئ او ورڅخه فایده واخلئ. لومړۍ ځانګړتیا چې څرنګه کولی شو چې د یو څه وخت لپاره زموږ میسج په اتوماتیک ډول لیږونکي ته ډیلیټ شي. نو تاسو واتساپ ته راسئ، د هغه نفر په پروفایل به کلیک وکړئ، په 3 ډاټ به کلیک وکړئ او په ډیساپیر میسج به کلیک وکړئ. دلته به تاسو 24 ساعته 2 ورځې او 90 ورځې ټاکلی شي چې هر یو ستاسو خوښه وي. موږ 2 ورځې ټاکو. نو دلته دا فعاله شو. د 2 ورځو نه به وروسته دې نفر ته زموږ میسج په اتوماتیک ډول ډیلیټ کېږي. که چېرته تاسو غواړئ چې دا بیرته بند کړئ، اف باندې به کلیک وکړئ او دا په اتوماتیک ډول باندې بندېږي. دوهم، مای سټیټس ځانګړتیا. واتساپ ته به راسئ، په واتساپ به کلیک وکړئ، سټیټس باندې مای سټیټس باندې به کلیک وکړئ او همدلته به خپل هغه غیدا ریکارډ کړم چې تاسو غواړئ چې په مای سټیټس باندې راسي او خلک یې وګوري. همدلته موږ ریکارډ کړه او سینډ به کړئ او له همدې وروسته تاسو کتلی شئ چې موږ همداسې ریکارډ کړی. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ او خوشحاله به یاست. دریم، 2 سټیپ وریفیکیشن. له همدې څخه تاسو په ګټې اخیستنې کولی شئ چې د واتساپ خپله ډیټا خوندي وساتئ. واتساپ خپله دا کوي، که چېرته چا 2 سټیپ وریفیکیشن فعاله کړ نو موږ او ګوګل حتی نشي کولی چې د همدې سړي ډیټا ته لاسرسی ولري. په همدې ویډیو کې چې تاسو ښکارېږي په همدې به عمل وکړئ او دا تاسو فعاله کولی شئ چې څرنګه فعاله کېږي. د واتساپ څلورمه ځانګړتیا. څرنګه کولی شو چې د یو چا له خوا عکس راغلی یا وایس میسج یا کوم خط یا د موږ لخوا لیږل شوی زر ته زره پیدا کړو. نو هغه به تاسو د خپلې خوښې یعنې فیورېټ وګرځوئ، په هغه باندې به ستوری ولګوئ چې په همدې ویډیو کې تاسو ته ښوول کېږي. په همدې ویډیو به عمل وکړئ او هغه بیا وروسته ستاسو فیورېټ بکس کې لویږي چې تاسو یې بیرته پیدا کولی شئ. که غواړئ چې تاسو هغه بیرته ایسته کړئ نو هغه بیرته په همدې ویډیو کې موږ تاسو ته ښوولی چې تاسو کولی شئ چې بیرته یې له فیورېټ لیست څخه وباسئ. د واتساپ پنځمه ځانګړتیا. څرنګه کولی شئ چې له خپل ځان سره چاټینګ وکړئ، یعنې میسج چې هغه تاسو یو چا میسج یعنې یو څه عکس په خپله خوندي ساتلی شئ. په همدې ویډیو کې تاسو وینئ چې تاسو څرنګه کولی شئ له خپل ځان سره چاټ وکړئ. نو تاسو به همدې ویډیو ته وګورئ او تاسو کولی شئ له همدې ویډیو څخه په زده کړې سره همداسې له خپل ځان سره چاټ کولی شئ. شپږمه، د واتساپ ځانګړتیا. څنګه کولی شو چې یو چا ته لیږل شوی میسج یعنې په خط ډول باندې بیرته ایډیټ کړو. نو موږ غواړو چې دلته یو میسج چاته ولېږو، که خپل ځان ته وي، که هر چاته تاسو کولی شئ میسج بیرته ډیل کړئ. السلام علیکم ګرانو، څنګه واست؟ نو دا واست موږ بیرته یاست کوو چې په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ، په دا 3 ډیټ باندې به پورته کلیک وکړئ، ایډیټ میسج به کلیک وکړئ او دا به بیرته ایډیټ کړئ، یاست به کوئ. نو همدا ده چې تاسو کولی شئ چې خپل میسج ایډیټ کولی شئ، لیږل شوی میسج بلکې. شپږمه او ډیره اهمه د واتساپ ځانګړتیا چې څرنګه کولی شو چې د یو شخصي سړي د واتساپ چاټ لاک کړو. که چېرته ستاسو په موبایل کې 3rd party نفر ګوتې وهي نو تاسو کولی شئ چې د یو نفر شخصي واتساپ چاټ لاک کړئ چې هغه څوک نشي لیدلی. په همدې ویډیو کې ما تاسو ته پوره طریقه ښوولې ده. 3rd party دا معنا لري چې لومړی ته یې، دریم واتساپ ته او دریم چې ستا موبایل څوک استعمالوي هم هغه ته 3rd party وایي. نو همدلته تاسو ته په دې ویډیو کې په مکمل ډول باندې ښوول شوي دي. د بندېدا طریقه هم درته ښوول شوې چې څرنګه کولی شو چې دا چاټ لاک بیرته بند کړو. نو دا د واتساپ شپږمه ځانګړتیا ده چې هم تاسو یې په دې پرله پسې ویډیوګانو کې وینئ. اوومه او تر ټولو اخري ځانګړتیا. څرنګه کولی شو چې په یو وخت کې په 2 موبایلو کې یو واتساپ لوګین کړو. نو تاسو به په نوي موبایل کې چې په ویډیو کې وینئ هماغه طریقه وکړئ. مخکیني موبایل ته به راسئ چې واتساپ کې لوګین ده، نو په سیټینګ ته به راسئ چې څرنګه تاسو په ویډیو کې وینئ، په QR کوډ باندې به کلیک وکړئ او په سکین کوډ باندې به کلیک وکړئ. له همدې وروسته به نوی موبایل چې تاسو غواړئ پکې واتساپ لوګین کړئ سکین کړئ او له هغه وروسته به په لینک ډیوایس باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله په لینک ډیوایس باندې کلیک وکړئ یوز موبایل ډیټا باندې به کلیک وکړئ. که وای فای وي یوز یور وای فای ډیټا او بیا به د دریم ځل لپاره سکین کړئ. چې کله هم دریم ځل لپاره سکین کړئ لږ انتظار وکړئ او ستاسو په نوي موبایل کې به زوړ واتساپ چې په مخکیني موبایل کې ده لوګین شي. همدا د تاسو وینئ لوډینګ یور چاټس. نو دا د ستاسو په موبایل کې په نوي موبایل کې په یو وخت کې په دواړو موبایلو کې یو واتساپ تاسو کارولی شئ. همدا تاسو کولی شئ په 4 موبایلو کې په یو وخت باندې یو واتساپ وکاروئ، په 5 موبایلو کې تاسو نشئ کولی.
په همدې ویډیو کې ما درته ښوولی دی چې څرنګه کولی شو همدا وټساپ بیرته لوګ آوټ کړو د مخکینی موبایل له لارې. نو لینکډ ډیوایس باندې به کلیک وکړئ، انډراید د 7 چې لیکلی دی په همدې به کلیک وکړئ، لوګ آوټ باندې به کلیک وکړئ او په نوي موبایل کې به وټساپ اټومیټیک ډول باندې لاګ آوټ شي چې تاسو همدا په همدې ویډیو کې وینئ. Please follow and subscribe MG Khan on Facebook and YouTube. Thank you.